تاسو چیټ جی پی ټي صرف د دې لپاره استعمالوئ چې هغه نه صرف د یو څو سوالونو پوښتنې وکړئ یا د خپل سکول کالج یونیورسټي هومورک ورباندې وکړئ نو همدا اوس یې ډیلیټ کړئ ځکه د چیټ جی پی ټي په وجه باندې خلک لکونه پیسې ګټي او تاسو ته اوسه پورې معلومات هم نشته ده او دا خبره به زه درته په یو څو سکندونو کې ثابتوم خو اوس در سره ویډیو ایډ ټو فیورټ کې او لازمي در سره ریپوسټ کړئ چې یو بل کس هم ورته فایده میلاو شي او په دې اکاونټ باندې تاسو اول ځلې نو لازمي در سره فالو کړئ په دې اکاونټ باندې موږ همدغه شانو معلوماتي ویډیوګانې روزانه اپلوډ کوو لایو پروف دپاره تاسو په خپل موبایل کې چیټ جی پی ټي کولاو کړئ دلته دغه آپشن دی په دې باندې تاسو کلیک کړئ اوس دلته زه ورته د وایس کې وایم دا د خبرې زما اورېدلی شي اوس دلته چې تاسو کومه ژبه یې انګلیش یي پښتو یي هغې کې تاسو ورته ویلی شئ خو زه فلحال دلته په پښتو کې ورته وایم چیټ جی پی ټي زه یو ویډیو ایډیټر یم او زه اوسېږم په خیبر پښتونخوا کې مختلف سوشل میډیا پلیټفارمونه وګوره مثال لینکډین یا نور جاب اناونسمنټ پلیټفارمونه که هغلته چیرته د جاب اناونسمنټ شوی او زما د سره نږدې مثال په خیبر پښتونخوا کې نو د هغه کس د هغې کمپنۍ ایمیل د هغې مکمل ډیټیل د هغې نمبر ما ته راواخله د هغې ټول معلومات ما ته راکړه اوس تاسې لیدلی چې دا په یو څو سکندونو اخلي او تاسو ته مکمل معلومات راخلي تاسې ته ښکاري مختلف سوشل میډیا پلیټفارمونه یې راواخیستل او د دې اول نمبر که تاسې وګورئ لوکیشن دی پېښور خیبر پښتونخوا کمپني دی ټیلنټ پوپ ایپ بیا دلته لیکلی دی جاب ټایپ فل ټایم دی فلی ریموټ یعنی انلاین دی دې دپاره تا ته هېڅ هم د آفس ته د تللو هېڅ ضرورت نشته اوس به تاسې څه وکئ ها دلته به تاسې په ډیوایس کې بیا ورته ووایي چې ما ته صرف نمبر او ایمیل دغه کس پکار دی ګوره زه تاسو په مخ کې ورته وایم چیټ جی پی ټي د تا چې کوم معلومات راواخیستل صرف ما ته دغه کمپنۍ نوم ایمیل او نمبر پکار دی او ما ته یو ښکلی شان ایمیل هم ولیکه زه یو ویډیو ایډیټر یم او زه غواړم چې د دوی کمپنۍ کې کار وکړم دلته تاسې لیدلی شئ چې ما ورته وویلې د هغې کنټیکټ ما ته راواخله نو دلته تاسې لیدلی شئ د وټساپ نمبر یې مې راواخیسته او دلته یې ما ته یو مکمل ایمیل هم ولیکه اوس به څه وکړم د ایمیل به زه کاپي کړم او ده چې ما ته کوم وټساپ نمبر راکړی دی یا کوم کنټیکټ یې راکړی دی زه به هغه ته دا سینډ کړم هغه به ما نه څه شی غواړي ما نه به پورټفولیو غواړي چې تا کوم کار کړی دی هغه موږ ته را سینډ کړه چې زما کار وګوري چې زه ما کې مهارت ما کې ټیلنټ او د هغوی هغه کار خوښ شي نو هغه به هغې نه بعد ما سره خبره ډن کوي ما ته به طریقه کار ښیي نو په دغې طریقې باندې تاسو د خپل سپیسیفیکیشن په مطابق باندې جاب ځان ته پیدا کولای شئ